السلام علیکم دوستانو. د افغانستان کرکټ مینوالو دپاره ډیر زیاته خوشحالي خبره. د 19 کلنو ځوانانو درې واړه لوبې په نړیوال جام کې په ژوندۍ بڼه په تلویزیون خپریږي. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې به کوم تلویزیون دا لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي که نه. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د 14 لوبډلو په ګډون د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام نن په ویسټ انډیز کې پیلیږي. د کرکټ نړیوالو شورا نن د هغو تلویزیوني شبکو نومونه اعلان کړل چې د افغانستان درې لوبې په ګډون د 19 کلونو نړیوال جام 48 لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې لومړنۍ دوې لوبې له زمبابوې او فنجي سره دي. د کرکټ نړیوالو شورا د ژوندۍ خپراوي بهیر د ICC.TV له لارې ښودل کیږي. دغه راز د پاکستان سره لوبه بیا په محلي تلویزیوني شبکو هم ښودل کیږي. سټار سپورټس، پی ټي وي، سوپر سپورټس، غازی ټي وي، سکای سپورټس، پاک سپورټس، ویلیو ټي وي او یو شمیر نور هغه شبکې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لوبې په ګډون یو شمیر لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. د یادولو ده چې د کرکټ نړیوالو شورا په اعلان شوي نوملړ کې د افغانستان کوم تلویزیون نشته چې یادې لوبې په ژوندۍ بڼه نشر کړي. خو ښایي وطن تلویزیون د نړیوال جام 19 کلونو لوبې په ژوندۍ بڼه خپلو مینوالو ته وښایي. بل خوا تمه ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ او ملي تلویزیون تړون له مخې د افغانستان لوبې په ملي سپورټ تلویزیوني شبکې هم وښودل سي. که مو دا ویډیو خوښه سوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.